په یو ښکلي کلي کې یو عجیبه جوړه اوسېدله. سړی لنډ قد درلود او ښځه ډېره لوړه وه. خلک به ورته په حیرانۍ کتل. د سړي نوم رحمت و. هغه ډېر مهربان، ساده او نیک انسان و. تل به یې له خلکو سره مرسته کوله او ښه نیت یې درلود. د ښځې نوم زرینه و. هغه ډېره ښکلې، لوړه او لږ مغروره وه. خلک به یې ډېر ستایل او هغې ته به دا ډېر ښه لګېده. دواړو په خوشحالۍ واده وکړ. د ژوند پیل یې ډېر ښکلی و. مینه، احترام او سکون د هغوی ترمنځ هر وخت موجود و. رحمت به د خپلې ښځې ډېر خیال ساته. تل به یې هڅه کوله چې هغه خوشحاله وساتي او د هغې هره هیله پوره کړي. ورو ورو خلکو خبرې پیل کړې. ځینو به د هغوی پر قد خندل او دا خبرې زرینه ته ډېرې دردونکې او بدې معلومېدې. زرینه په زړه کې خفه کېده. هغې به ځان په هنداره کې کاته او فکر به یې کاوه چې هغه تر دې ژوند ډېر ښه مستحقه ده. یو ورځ زرینې رحمت ته ویل، خلک پر موږ خاندي، زه دا حالت نور نشم زغملی او ډېر خفه کېږم. رحمت په نرم غږ وویل، د خلکو خبرو ته پام مه کوه. اصلي شی مینه، احترام او ښه زړه دی، نه د خلکو خبرې. خو زرینې خبره ونه منله. د هغې غرور زیات شو. له رحمت څخه یې فاصله جوړول پیل کړل. زرینه ورو ورو له رحمت سره خبرې کمې کړې. کله کله به یې هغه له پامه غورځاوه او خپل ځان به یې تر هغه لوړ ګڼه. رحمت ته دا حالت ډېر درد ورکاوه، خو هغه لا هم له خپلې ښځې سره مینه درلوده او هر څه یې په صبر زغمل. په پای کې زرینې پرېکړه وکړه چې نور دا ژوند نشي تېرولی او غواړي له رحمت څخه جلا شي او لاړه شي. رحمت هڅه وکړه چې هغه پوه کړي، خو زرینه پرېکړه کړې وه او پرته له فکره یې کور پرېښود او لاړه. زرینه ښار ته لاړه. د ښار رڼاګانو ښکلا هغې ته نوی امید ورکړ او هغې غوښتل چې نوی ژوند پیل کړي. هلته یې له یو شتمن سړي سره ولیدل. هغه لوړ، ښایسته او مالدار و. زرینه پرې ډېر ژر متاثره شوه. زرینې له هغه سړي سره ژر واده وکړ. هغې فکر کاوه چې اوس به خوشحاله وي او ژوند به یې له خوښۍ ډک شي. په پیل کې هر څه ښه و، خو لږ وروسته حقیقت څرګند شو. هغه سړی سخت مزاجه او بېرحمه و. هغه زرینه ته هېڅ نه ورکاوه. بد چلند به یې ورسره کاوه او ډېر وخت به یې له پامه غورځوله. زرینه ورځ تر بلې خفه کېده. د رحمت یادونه به یې کول او په خپل پخواني ژوند پسې به یې افسوس کاوه. زرینه به یوازې ناسته ژړل. خپل تېروتنې به یادولې او پوهېده چې هغې یو ډېر ښه انسان له لاسه ورکړی دی. یو ورځ زرینه سخته ناروغه شوه، خو د هغې نوې میړه یې پروا ونه کړه او هغه بیخي یوازې پاتې شوه. هماغه وخت زرینه پوه شوه چې اصلي خوشحالي په پیسو او ښکلا کې نه ده، بلکې په مینه او عزت کې ده. د رحمت خبرې یې ذهن ته راغلې. هغه به ویل چې زړه لوی ایمان دی، نه قد او نه ظاهري ښکلا. زرینې پرېکړه وکړه چې بیرته کلي ته ولاړه شي. هغه ډېره شرمېدلې وه او غوښتل یې چې بښنه وغواړي. کله چې زرینه کلي ته ورسېده، خلک حیران شول. ټول به ورته کتل او د هغې په بدلون به حیران و. زرینه نیغ د رحمت کور ته لاړه. دروازه یې وټکوله او زړه یې په تیزۍ سره درزېده، ځکه چې هغه وېرېدله. رحمت دروازه خلاصه کړه. هغه زرینه ولیده او حیران شو، خو څه یې ونه ویل او یوازې ورته کتل. زرینه وژړل. له رحمت څخه یې بښنه وغوښته او خپله تېروتنه یې ومنله. هغې خپله ټوله کیسه ورته وکړه. رحمت په آرام سره د هغې خبرې واورېدې. لږ وخت یې فکر وکړ او بیا یې په نرم او مهربان غږ خبرې وکړې.
رحمت وویل هر انسان تېروتنه کوي، خو خپل خطا منل لوی کار دی. زه تا بخښم او بیا به درسره ژوند کوم. زرینه د خوشحالۍ نه وژړل. هغې ژمنه وکړه چې بدله به شي او بیا به هیڅکله داسې تېروتنه ونه کړي. دواړو یو ځل بیا خپل ژوند پیل کړ. اوس د هغوی ترمنځ رښتینې مینه، احترام او باور موجود. زرینه اوس د خلکو خبرو ته هیڅ پام نه کاوه. هغه رحمت ته ډېر عزت ورکاوه او تل به یې خیال ساته. رحمت هماغسې مهربان پاتې شو. هغه خپله ښځه خوشحاله ساتل او تل به یې هغې ته مینه او احترام ورکاوه. د کلي خلکو هم له دې کیسې څخه سبق واخیست. هغوی نور د چا په شکل لیاقت باندې ملنډې نه والې. اوس خلک د رحمت او زرینې ستاینه کوي. هغوی د مینې، صبر او بښنې یوه ښه بېلګه ګرځېدلې دي. وخت تېر شو، دواړو په خوشحالۍ ژوند کاوه. د هغوی ژوند له سکون، مینې او خوشحالۍ څخه ډک شو. هغوی زده کړل چې اصلي ښکلا په زړه کې وي، نه په ظاهري بڼه، او دا تر ټولو لوی حقیقت دی. په پای کې هغوی تل خوشحاله وو. د هغوی مینه لا قوي شوه او دا کیسه د ټولو لپاره یو لوی سبق وګرځېد.